زه مختصر دغه کوم آیت کریمه چې د دې کنفرانس عنوان دی که دې ته موږ تاسو په دقیق شکل باندې وګورو چې الله تعالی فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حي، یعنې په دنیا کې ژوند د اوبو سره تړلی دی، هغه که انسانان دي که حیوانات دي که نباتات دي، بدون د اوبو نه ژوند نشي کېدلی، ممکن دی. د دې نه موږ پوهېدلی شو چې د اسلام مبارک دین چې هغه یو کامل او شامل دین دی، یا د انسان د ژوند د ټولې اړتیاوې چې کومې دي د هغه دپاره څومره پاملرنه شوې ده او په هغه باندې څومره اهتمام شوی دی، دا موږ ته خپله د دې لارښوونه کوي چې موږ باید خپل مسؤلیتونه ادا کړو. په ځانګړي ډول من حیث نظام الحمدلله چې په دې رابطه باندې مسؤلیتونه ادا شوي دي. د اوس چې موږ تاسو ته راغونډ یو دا خبره د دې یوه نمونه ده. دغسې په عملي برخه کې به هم لکه جناب مونږ صاحب چې مخکې اشاره درلودله د زراعت او د آبیارۍ وزارت چې کوم هڅې کړي دي، کوششونه یې کړي دي، نو موږ تاسو د دیني ارزښتونو په رڼا کې چې هغه زموږ عقیده ده، زموږ باور دی، هغه مو هدف دی چې هغه آخرت دی، خو په دنیا کې چې دلته ژوند کوو هم د آخرت د توفیق لپاره بدون دغه ژوند نه کېږي. نو په دې اساس باندې الله تعالی موږ ته دا لارښوونه کړې ده. نن ورځ چې په ساینس او په نورو مسایلو کې په غربي نړۍ یا په بل تعبیر باندې غیر مسلمان یا کفار کوم خبرې کوي، دا په حقیقت کې څومره اهتمام چې اسلام په دغه شیانو باندې کړی دی چې دا حقیقت نمونه ده. وجعلنا من الماء كل شيء حي، په دې کې علما کرام او مفسرین کرام څومره تفسیرات کړي دي او د دې هغه عمق چې سره لاړ شي د دې نه ډېر موږ تاسو ته دغه حکمتونه او هغه د هغوی هغه ضرورتونه راته ګوته کېږي. بل آیت کریمه چې سورة غافر کې الله تعالی نازل کړی دی هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. دلته په دې آیت کریمه کې شیخ کرام ناست دي، مفسرین کرام چې کوم وایي چې الله تعالی خپلو بندګانو ته د خپل قدرت نښې ورته کوي چې په هغه باندې الله تعالی وپېژندل شي، فکر پکې وشي، تدبر پکې وشي. نو د هغه علامتونه یوه رزق چې دلته په آیت کریمه کې ورته رزق ذکر شوی دی، وینزل لکم من السماء رزقا، د اسمان نه تاسو ته روزي رانازلوي. طبعا دا واضحه ده چې روزي خو لکه څنګه موږ تاسو چې خوري خوراک او څښاک دی، یعنې په اصطلاح دا خو دغسې نه رانازلوي، خو علما کرام فرمایي چې دلته دغه اوبه چې دي دا د رزق سبب دی او په عین ځای کې خپله د اوبه هم رزق ته شوي کېږي. نو دواړه مفهومه دواړه معنا د دې فهمېدلی شي.